د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او زه درته کیسه کوم د خپرونې خوږو مینوالو. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې خپرونه کې به زه ضیاءالدین همتمل تاسې ته د شهزاده جهان د نقل پاتې برخه. وروسته استاد کټه جادوګر ته وویل چې ماته یو منتر معلوم دی. دغه منتر چې پر شهزاده وویل سي په هغه دم به شهزاده د انسانانو په بڼه سي. او دا خبره خو تا ته هم معلومه ده چې د دیبانو په مقابل کې د انسانانو عمرونه لږ وي. نو ځکه ته د دې په ایسته بېغمه کښېنه. شهزاده اوس هم د 120 کالو دی. انسانان په دې عمر کې وختي لا مړ وي. کله چې شهزاده د انسانانو په بڼه سي فقط په 100 میاشتې به ژوندی وي. تر دې وروسته به مړ سي او ته به د دیبانو پاچاهي ته ورسي. په آخره کې استاد کټه جادوګر ته هغه منتر ورزده کوي او ورته ویې ویل چې ستا لور به دغه منتر په دربار کې د باچا او وزیر او نورو دیبانو په موجودیت کې پر شهزاده باندې چوکوي، کنې تاثیر نه کوي. کټه جادوګر دغه منتر خپلې جادوګرې لور ته ورزده کړي او ټول پلان یې ورته بیان کړي چې داسې به ورځې، داسې به کوي او داسې به کوي. شنې جادوګرې خپل پلار ته وویل بابا سمه ده، دا کار خو دې په ما ورسېدی، مګر دا واده به راسره کوي چې کله ته د دیبانو باچا سوې ما ته به ورځې 3 دانې چاغ دیبان راکوي. زما د دیبانو د غوښو کباب ډېر خوښ دي. پلار ورته وویل 3 نه 10 دیبان به د ورځې درکوم، ته خو دغه کار یو وار وکړه. په دا بله ورځ شنې جادوګرې پر ځان یو منتر ووایه. د سترګو په رپ کې د یوې ښایستې نجلۍ په بڼه سلو دلته ځنګلو ته راغله. دلته یې 100 ورځې تېرې کړلې. یوه ورځ شهزاده جهان په ښکار وتلی و. دغه نجلۍ پر پېښه سوله. تر دغه وروسته چې هر څه پېښ سول هغه تاسې ټولو ته معلوم دی. بیان ته حاجت نسته. نجلۍ تاسې ته دروغ وویل چې شهزادګۍ یم، پلار مې د فلاني وطن باچا دی او په زړه کې د شیطان جادوګر منتر وایي. په دې وخت کې زه د تور غره په غار کې د خدای په عبادت بوخت وم. دستې پې خبر سوم چې ستاسې پر ضد کټه جادوګر دوسیه جوړه کړې ده. په هغه ګړۍ را روان سوم، خو افسوس چې را ورسېدلم. شنې جادوګرې خپل کار کړی و. دغه منتر تر چوکولو ښه ډېر وخت وروسته اثر کوي. ما دا فکر نه کوئ چې دی به پر شهزاده صاحب باندې منتر ویلی، ځکه مې یوازې په زنځیرانو وتړله. مګر دې نه یوازې دا چې شهزاده په انسان بدل کړي، بلکې زما د لاس هم ووتله. سپین ږیری دیب خاموشه سو. دغه تفصیلات چې ټولو دیبانو واورېدل ډېر پریشانه سول. مخونه یې تک ژیړ سول. خصوصا د دیبانو باچا او ملکه ډېر پریشانه معلومېدل. د ملکې تر سترګو اوښکې بهېدلې. ټولو شهزاده ته کتل. د دیبانو باچا په ژړغوني ږغ سپین ږیري ته وویل ستا د خبرو څخه داسې معلومیږي چې شهزاده جهان به د دې په ایسته تر ډېره وخته پورې نه وي ژوندی. سپین ږیري ورته وویل باچا صاحبه خبرې داسې ده چې د دیبانو په مقابل کې د انسانانو عمرونه ډېر لږ وي، یعنې انسانان ډېر ژر سپین ږیري سي او مړه سي. شهزاده جهان عمر اوس 120 کاله دی او دیبان په دې عمر کې نوي ځوانۍ ته رسېږي. البته شهزاده د انسانانو تر عمر وختي لا تېر سوی دی. انسانان تر 120 کالو نه وي ژوندی. اوس خو لا شهزاده جهان تاسې ټولو ته ځوان په ښکلي صورت روغ معلومیږي، مګر په 100 ورځو کې دننه به د شهزاده پر مخ باندې ګونځې را پیدا سي، ملا به یې کړوپه سي، د بدن هر وریښته به یې لکه واوره تک سپین سي، د سترګو نظر به یې ختم سي، د بدن هډوکي به یې پوټ سي او په 100 ورځو کې به پخپله مړ سي. شهزاده جهان مور ملکې چې دغه بیان واورېدی ویې ژړل. خپل زوی مچ کوي. په خپله باچا هم ډېر زیات خوابدی سو. اوس نو ټول حیرانۍ اخیستي دي. سترګې په شهزاده جهان کې دي. په دې وخت کې سپین ږیري وویل تاسې مه غمجن کیږئ. په یوه صورت کې شهزاده د مرګ څخه بچېدلی سي، هغه دا چې شهزاده بیرته په خپله اصلي بڼه سي. مګر د دې مقصد لپاره به شهزاده اوږده مزلونه کوي او د ډیرو مشکلاتو سره به مخامخ کیږي. شهزاده جهان د سپین ږیري وخوا ته ورنږدې سو. ویل بابا زه د هر ډول مشکلاتو مقابله کولو ته تیار یم. ته داسې وکړه ما ته لارو لیکه راوښیه چې زه څه وکړم. سپین ږیري وویل زویه کټه جادوګر او د هغه لور شنه جادوګره
د شیطان مریدان دي. د شیطان د خوشحالولو لپاره غواړي چې بې ګناه انسانان مړه کړي او ډېر بې رحمه او ظالمان دي. مرګ ډېر مهم دی. د دوی تر مرګ وروسته ته کولی سي بیرته د دې په بڼه سي. سپین ږیري یو ګړی خاموشه و، وروسته یې وویل د کټه جادوګر او شنې جادوګرې روحان په یوه تور ګلاب د کوی قاف څخه 16,000 میله لرې د وچ غره په یوه تور غار کې راشین سوی دی. که چیرې ته دغه ګل لاس ته راوړې او پر هغه ځای په لاسو کې ومږې، دواړه به ځای پر ځای مړه سي. شهزاده جهان وویل دا خو څه ناممکنه کار نه دی. زه به دا اوس ولاړ سم، تور ګلګلاب به پیدا کړم، کټه او شنه جادوګره به ځای پر ځای مړه کړم. سپین ږیري وویل زویه ته دا مه هېروه چې ته اوس دیب نه یې، انسان یې. د انسان لپاره تور ګلګلاب لاس ته راوړل څه اسانه کار نه دی. پر لارې به ډېرې بلاوې ستا او مخ ته درسي، ډېر تکلیفونه به در باندې راسي، مګر ته به حوصله نه بایلي. سپین ږیري وویل شهزاده اول ته د کوی قاف تور ځنګله ته ورسه، هورې 3 دانې بازان او 2 زمریان دي. ته په ځنګله کې په لوړ آواز 3 واره زما نوم اخلي، په یوه ګړۍ کې به دوی ستا و مخ ته حاضر سي. ته به ورته وایې چې زه ستاسې پیر د کوی قاف سپین ږیري بابا راستولی یم، تاسې به زما سره مرسته کوئ. تر څو چې دغه 3 بازان او 2 زمریان د تور غره په سفر در سره ملګري نسي، ته هېڅکله تور ګلاب ته ځان نسي رسولی. د دیبانو باچا د شهزاده د سفر لپاره یو تک سپین زورور اس راوغوښتی. وروسته شهزاده جهان د مور و پلار او سپین ږیري بابا څخه رخصت واخیستی او د ځنګله پر خوا روان شو. تور ځنګل ډېر پراخ او ګڼو په سپینه رڼا ورځ به تک توره تاریکه وه. د لمر رڼا د تور ځنګله درختو او پاڼو راګرځولې وه. شهزاده تور ځنګله ته راورسېدی. د ځنګله پر سر باندې یوه لویه درخته ولاړه وه. شهزاده د ډېرې ستړیا د لاسه نور مخ ته نه سوی تلی. د یوه ګړي لپاره تر یوې درختې لاندې کېناستی. د ډېر مزله او ستړیا د لاسه دستي خوب ورغلی او په دې وخت کې د یوې خوا څخه شنه جادوګره د یوې ښایستې نجلۍ په بڼه راښکاره سوله. شنې جادوګرې چې شهزاده جهان ته وکتل ویې پېژندی، ورته رانږدې سوله. د درختې پر تنه یو څه وویل، پر چوی کړل. یو دم سر د درختې ټول خاخونه په حرکت کې سول. یو دم د هر غاغ د سر څخه یو مار جوړ سو او د شهزاده خوا ته ور وغځېدل. په دې وخت کې شهزاده جهان د ستړیا د لاسه درختې ته څنګ وهلی او بیده و. د درختې خاخونه پر شهزاده شاوخوا راتاو سو. ټینګ یې وتړی. اوس نو شهزاده جهان د درختې په تنه پورې ټینګ تړلی، حرکت نسی کولی. په دې وخت کې شهزاده راویښ سو. کې کتل د درختې د خاخو سرونه ماران سوي دي او دی ټینګ تړلی دی، خور نسی خوړلی. حیرانۍ واخیسته، دستي مخامخ وکتل. شنه جادوګره یې ولیدله. سر یې خلاص و چې دا ټول شرارت د شنې جادوګرې. اوس نو شهزاده کوښښ کوي چې د درختې د خاخونو څخه ځان خلاص کړي. شنه جادوګره ورته رانږدې سوله. ها 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 په زوره یې وخندل او شهزاده ته یې وویل زوروره ځوانه، کار څونه کوښښونه وکړې ځان نسې خلاصولی، ځکه چې ته اوس دیب نه یې او نه د دیبانو په رقم هغه پخوانی قوت او زور لرې، بلکې اوس ته یو معمولي او کمزوری انسان. او دا هم درته ووایم چې ستا د ژوند فقط یو څو ورځې پاتې دي. د دغې درختې وبېخته به دې ساه خېژي. شهزاده جهان ورته وویل شنې شیطانې، ستا فکر غلط دی. انسان په طاقت کې تر دیب ډېر قوتمن وي، ځکه خو انسان عقل لري، همیشه د خپل عقل او هوښیارۍ څخه کار اخلي. لوی لوی دیبان او پیرانیان یې مسخر کړي دي او نور قوي حیوانان، زمریان، فیلان او پړانګان هم تر خپل امر لاندې راوستلي دي. خیر ته اوس دا خبرې پرېږده، زه به که خدای کول ډېر ژر د دې ځایه ځم، او دا هم درته وایم چې ژر به تا او ستا ظالم پلار کټه جادوګر د مرګو کندې ته ور واچو. شهزاده جهان چې خپله خبره خلاصه کړه، فوراً یې خپله راسته پښه 3 وارې د مځکې ووهله. یو دم د درختې خاخونه سوس سول او شهزاده ځینې راخلاص.
شهزاده جګ پر پښو ودرېدی، خپل کالي د خاورو څخه وڅنډل او شنې جادوګرې ته یې وویل: څنګه زړه ته خو دې نه لوېدله، مګر ځان مې ستا د جادو څخه خلاص کړي. شنې جادوګرې خوله وازه ونیوله چې دا څنګه پیښه وسوله. په دې وخت کې درس یو لوی چاودنه وسوه. د شنې جادوګرې تر خوله یوه لو چغه وختله، کرار کرار په ځمکه ننوتله. اخر یوازې غاړه د باندې پاتې سوه، نوره ټوله په مځکه. شهزاده جهان چې دې کیفیت ته وکتل، حیران ولاړی. په دې وخت کې شهزاده د سپین ږیري بابا غږ واورېدی. هغه وویل: هله شهزاده زویه، ژر کوه، په منډو ځنګله ته ننوځه، د بازانو زمریانو په مرسته څونه دې وس کېږي پر مخ ځه، تر هغو ما دغه بدبخته جادوګره تړلې ده. شهزاده هله کړه، د ځنګله پر خوا په ځغاسته په ځنګل ننوتی. تر ډېره پورې یې په ځنګله کې مزل وکړي. آخر دا دی د ځنګله منځ ته ورسېدی. شهزاده تر یوې درختې لاندې کېناسته. یو ګړی بعد ناببره د شاو د خوا څخه یو زمری پر غړم ووهل. ده چې شاته وکتل، یو زمری دی درختې د شا څخه راووتی، راغلی د ده مخ ته ودرېدی. ده چې ورته وکتل، د زمري په سترګو کې وحشت پروت دی. ډېر خطرناکه او هیبتناکه زمری و. د شهزاده جهان سره توره یا غشی هم نه و، ورسره چې مقابله یې ورسره کړې وی. سخت ویرېدی. یا خدایه، ته خپل فضل را باندې کوي، دا خو ډېر خوني زمری را معلومېږي. یو دم د شهزاده جهان په زړه کې ور وګرځېدل چې ته راسه، د سپین ږیري بابا نوم به ور واخلم، توکل په خدای چې څه پېښېږي. شهزاده 3 واره وویل: زه سپین ږیری بابا راستولی یم، ول دغه زمری به ستا مرسته وکړي، هغه لکه چې ستا پیر دی. یو دم د زمري کیفیت بدل سو، د سترګو وحشت یې ورک سو. کرار کرار په میده میده قدمونه شهزاده ته ورنږدې سو او په پښو کې یې پرېوتل. شهزاده پر سر لاس ور تېر کړي. وروسته زمري د شهزاده د پښو څخه سر راپورته کړي، خوله یې اسمان ته ونیوله او غړمب یې وهل. په یوه ګړۍ کې 3 دانې بازان او یو بل زمری د شهزاده و مخ ته حاضر سو. شهزاده جهان د خپل راتګ مقصد و دوی ته بیان کړي چې زه خو سپین ږیري بابا راستولی یم، ویل دوی به مرسته در سره وکړي. زمري ورته وویل: سپین ږیری بابا خو زموږ پیر دی، موږ په اصل کې دیبان یو، مګر دلته په ځمله کې د حیواناتو سره ګزاره کوو، ځکه مو ځانونه د حیواناتو په بڼه کړي دي. وروسته زمري وویل: کټه جادوګر او د هغه ظالمه لور شنه جادوګره ډېر ظالمان دي، هغو مرګ ډېر ضروري دی، کله د خدای ډېر بې ګناه مخلوق به زهیر کړي. اوس داسې وکړه، موږ به دې وچ غره ته بوځو. شهزاده جهان پر یوه زمري باندې سپور سو. زمری په ډېرې تیزۍ سره روان سو او بازانو یې پر سر باندې سایه کړي. یو ګړی بعد زمریان او بازان په هوا سو. اوس نو ټول په هوا الوتي دي. شهزاده چې پر کوم زمری باندې سپور و، هغه د بدن ویښتان یې ټینګ نیولي وو چې لاندې ایله نه سم. دوی بسته یوه ورځ الوتي وه. دا بله ورځ ماسپښین وخت یو دم د طوفان سیمې ته ورسېدل. هورې داسې دوړې او باد و چې طاقت نه ورته کېدی. که شهزاده د زمري ویښتان ټینګ نه وی نیولی، وختي به لاندې ایله سوی و. طوفان وار په وار زیاتېدی. اسمان تکو تور وروځې نیولی و. هوا تر اندازې زیاته یخه وه. په دې وخت کې یو دم واوره شروع سوه. شهزاده جهان ډېر پریشانه سو چې اوس به څه کوم. ما خو داسې پڼ کالي هم نه دي اغوستي، خو هغه به مې مړ کړي. تر مازدیګره پورې دوی د طوفان په سیمه کې په هوا و. آخر دوی په خیر د خیریت سره مازدیګر ناوخته د طوفان د سیمې څخه ووتل. یو دم هوا صاف سول، یخ ختم سو او کراره کراره سو. زمري شهزاده ته وویل: شکر دی چې د طوفان د سیمې څخه ژوندی راووتلو، خو اوس د دیبانو سیمه لا پاتې ده. په دغه سیمه کې په زرو زرو دیبان اوسېږي. دغه دیبان د کټه جادوګر مریان دي. دغه په امر او اشاره کار کوي. دلته یې د تور ګل ګلاب د ساتنې لپاره راټول کړي. کله چې موږ د دیبانو سیمې ته ور داخل سو، ته به زما ویښتان ایله کړي، لاندې به ځان واچوي. لاندې د اوبو یو لوی ډم دی، هغه ته به ور ایله سي. دلته تا ته هېڅ تاوان نه رسېږي.
اوبه یې تر نامه پورې دي، نه پکې ډوبېږي. کرار به ځینې راووځي، نږدې وچ غر دی، هورې به ځان ور ورسوي. د وچ غر په اوله دره کې یو لوی تور غار دی. تور غار په پای کې تور ګلګلاب راشین سوی دی. بله خبره دا چې پر دغه ډم باندې شاوخوا غټ غټ غرونه راګرځېدلي دي. که چیرې ته د ډیم پر ځای پر دغه غرو رایله سوې، هډوکي به دې تر رنجو لا هم میده سي. په دې وخت کې د دیبانو سیمه هم راورسېدله. زمري نارې کړې: هله شهزاده صاحب، لاندې ځان واچوه، کنې ختم یې کړلې. شهزاده ورخطا سو، ژر یې د زمري ویښتان ایله کړل، سک سو لاندې رایله سو. شهزاده د ډېره وهمه څخه سترګې پټې کړې، اخر ډیم راورسېدی، شړپ سو، ور ایله سو. ژر راپورته سو، اوبه یې رښتیا هم تر نامه پورې وي. کرار کرار د اوبو د څنډې وخوا ته روان سو. کله چې څنډې ته ورسېدی، د اوبو څخه راوختی، شاوخوا یې وکتل، وچ غر یې ولیدی، ډېر خوشحاله سو. چې لوړ یې وکتل، بازانو اوس هم د شهزاده پر سر باندې سایه جوړه کړې. البته زمریان یو هم نه و. هله اخر دا دی، شهزاده د وچ غره لمن ته ورسېدی. غار د غره په لمن کې په اوله دره کې و. په خوله کې یوه لویه ډبره پرته وه. د غار خوله یې بنده کړې وه. شهزاده چې لوړ وکتل، د غار د خولې پر سر یو د سترګې عکس جوړ سوی و. په دغه وخت کې شهزاده د سپین ږیري اواز واورېدی. هغه ویل: زویه ژر کوه، خپل جادوګري خنجر را باسه، د خپل راسته لاس د مړوند څخه یو څاڅکي وینه راوباسه، د سترګې په رسم یې ومږه، وروسته خنجر پکې ووهه، بیا نو ته کولی سې چې غار ته ورننوځې. شهزاده د سپین ږیري بابا د وینا سره سم خپل جادوګري خنجر راوکښی، د خپل راسته مړوند پر پوستکي راتېر کړي، وینه یې وکړه، وروسته یې وینه د سترګو پر رسم باندې ومخله. یو وار یوه لویه چاودنه وسوه، د غار په خوله کې پرته ډبره ورکه سوه او خوله یې خلاصه سوه. شهزاده یوازې په غار ننوتی. بازان د باندې پاتې سول، دننه تکه توره تاریکه وه، د لاس ګوتې نه معلومېدلې. په دې وخت کې یو وار نارې او چغې سوې، یو حال جوړ سو، داسې معلومېدله دا وار پرېږده، زه تا قول در سره کوم، بیا به پر چا ظلم نه کوم او نه به څوک ځایوم. شهزاده په دې وخت کې د سپین ږیري بابا غږ واورېدی. هغه ویل: شهزاده زویه، جادوګر د خطا باسي، چې په خوله یې ونه کړې، ژر یې وژنه، کنې خانه به دې در خراب. شهزاده چې د سپین ږیري بابا خبرې واورېدلې، جادوګر ته یې وویل: یا جادوګره، چې هر څو نظارې راته وکړي که دې پرېږدم، ستا مرګ خو داسې دی لکه د لیوني سپي. او بله خبره دا ده، که تا پرېږدم زه مرم، نو چې زه مرم ته دې مړ سي. بس شهزاده هم بله ونه کړه، تور ګلګلاب ته یې لاس ور واچوي، په لاسو کې یې ټوټه ټوټه کړي. یو وار کټه جادوګر او شنې جادوګرې لو غړغړه وکړه، پر ځمکه را چپه سول، تر خولو یې وینې ولاړې او یو ګړی بعد یې ساه وخته. شهزاده بیرته د غار څخه راووتی، د باندې زمریان او بازان ورته ولاړو. ګردو مبارکي ورکړه چې شهزاده صاحب مبارک دسه، ته بیرته په خپله اصلي بڼه سوې. شهزاده چې په اوبو کې وکتل، رښتیا هم په خپله اصلي بڼه سوی و، ډېر خوشحاله سو. وروسته یې د زمریانو بازانو څخه رخصت واخیستی، یو منتر یې په ځان ووایه، د کوه قاف پر خوا والوتی. شهزاده جهان چې خپل وطن کوه قاف ته ورسېدی، مور و پلار یې تر اندازه زیات خوشحاله سول. په کوه قاف کې بسته 40 ورځې جشن و، ټول دیبان خوشحاله و. 140مه ورځ د شهزاده جهان پلار تخت خپل زوی ته پرېښوی. شهزاده جهان د دیبانو باچا سو. سپین ږیری بابا خپلې کوډل ته ولاړی، هورې د خدای په عبادت بوخت. دا و د شهزاده جهان د نکل پاتې برخه. تر بلې خپرونې پورې چې زه ضیاءالدین همتمل ستاسې چوپړ ته حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ او ستاسې د خدای منځ.